السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. دا موضوعګانې ډېرې مهمه دي، نو ژباړه او معنا مې په روښانه او سمه طریقه درته وکړله. نو دا د نظر بده خبره خو ختمه سوله. اوس راځو جادو ته. وګورئ، د جادو په اړه هم موږ د قرآن کریم څخه دلیل پیدا کړی دی چې د حضرت موسی علیه السلام په زمانه کې دا جادوګري او جادوګران دواړه ډېر مشهوره وه او ډېر شهرت یې درلودی، او همدارقم پر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم باندې هم یو یهودي کس جادو کړی و. نو اول خبره دا ده چې جادو حقیقت لري، یعنی پر حق دی. اوس پوښتنه دا ده چې دا څنګه معلومه سي چې پر یو کس جادو سوی دی؟ ځکه چې ډېری وخت دا نښې یې سره ورته یي. کله کله پر چا نظر بد وي خو خلک وایي یا په ده باندې جادو سوی دی. کله بیا نظر نه یي او نه هم جادو، خو یو انسان عادي مریض شي او خلک ورته وایي دا بله کیسه ده. او که ته د کوم عامل یا تعویض کوونکي خواته ولاړ سې، نو هغه سل په سله درته وایي پر تا ډېر لوی جادو سوی دی. ولې؟ ځکه چې د هغه کاروبار همدغه دی چې پر دې باندې روان دی. د تر ټولو مهمه خبره دا ده چې اول باید دا وپېژنو د جادو حقیقت څه دی، د دې نښې څه دي، او څنګه معلومه کړو چې رښتیا پر چا جادو سوی دی. یوه نښه دا ده چې انسان ته کله کله خو بیا داسې خوبونه راځي چې پشکې ویرونکي شیان یې، لکه ماران، سمساران او نور داسې مخلوقات چې پرې د حملې هڅه کېږي. کله ناکله زما سره هم زده کوونکي اړیکه نیسي یا زما شاګردان زما سره اړیکه نیسي او وایي چې دوی په خوبونو کې ډېر ماران ویني، خو یوازې په یوه نښه بس نه مه کوئ، بلکې نورې نښې هم وګورئ. بله خبره دا ده چې په کور کې جامې یا کالي سمې پرتې وي خو بې دلیله پرې کېدل شروع سي، یا په کور کې داسې شیان پیدا کېږي لکه د وینې څاڅکي، د غوښې ټوټې، تعویضونه، ستنې، یا هم د ګوډاګي یا پتلو په شان شیان، او د هغه رقم داسې شیان چې دې امکان یې نه یي چې په دغه ځای کې دې پیدا سي، نو پر یو انسان جادو سوی دی. خو دا مهمه ده چې دا کارونه بیا تکرار سي، نو بیا پرې شک کېدای سي. که ناڅاپه یو دم داسې څه پېښ سي او هیڅ وضاحت یې ونه سي، نو بیا هم شک پشکې پیدا کېدای سي. نورې هم ډېرې نښې کېدای سي چې ولري، خو باید دا هم په یاد ولري چې ځینې وخت انسان ناروغه کېدای هم سي او د همدې ناروغۍ له امله بد خوبونه ویني، په کور کې جګړې کېږي، سستي او کمزوري راځي. نو دا ټول شیان همیشه جادو نه وي، بلکې نور اسباب هم لري. همدارنګه که په کور کې جنیات وي، نو داسې پیښې هم کېدای سي. شیان ورکېدل پیلېږي، عجیبه حالات پیدا کېږي. خو بیا هم درته وایم هر شی ضرور نه دی چې هغه جادو وي. خو بیا هم که په کور کې جنیات وي، نو ځینې وخت داسې نښې ښکارېږي، د بېلابېلو ځایونو څخه عجبه غږونه راوځي، عجیبه حرکتونه، شیان ورکېدل. حتی یو کس ویل چې زموږ له لاکر څخه پیسې ورکېږي، حال دا چې دا لاکر یا تجړۍ بنده وي. نو دا ډول شرارتونه هم کېدای سي، ځکه چې د جادو مستقیم تعلق له جناتو سره دی. جادوګر عموماً د جادو لپاره د جنیاتو څخه مرسته اخلي، او دا هم مهمه ده دا جنیات هیڅکله نیک نه وي، بلکې بد او ضرر رسونکي وي. لکه څنګه چې په انسانانو کې نیک او بد خلک سته، همدارنګه په جناتو کې هم توپیر سته. خو دا خبره باید ښه په یاد وساتل سي. هیڅکله داسې نه وي چې یو نیک جن د جادو کار وکړي. تل هغه جنات چې په جادو کې مرسته کوي هغه خبیث او بد دي. هم هغوی جادو کوي، هم مرسته ورسره کوي، او هم انسان ته تکلیف رسوي. نو دا خبره په یاد وساتئ. کله چې څوک جادوګر ته ځي، ډېر خلک فکر کوي
چې دا خو ډېر لوړ مقام والا انسان دی. خو وروسته به زه تاسو ته دا هم وښیم چې د داسې خلکو یعنی جعلي عاملانو نښې څه دي. لومړی اصل، تر ټولو مخکې باید انسان خپله درملنه او خپل علاج په خپله وکړي. او که بیا هم اړتیا او ضرورت پېښه سي چې د بل چا کومک او مرستې ته ضرورت یې، نو باید پوه سي چې د چا خواته ولاړ سي، چا ته ولاړ سي. بله مهمه خبره، ځینې وختونه زموږ خپل عملونه هم دا شیان یا دا مسایل ډېروي یا ورته لاره هواروي. لکه څنګه چې مخکې وویل سوه، کله چې موږ د الله حکمونه او سنت نه تعقیبوو، نو جنات زموږ کورونو ته داخلیږي، زموږ سره د خوړو پر مهال کښېني، حتی د تشناب په وخت کې هم زموږ سره یې. مثلا که کومې نجلۍ پارک ته ولاړه سي او هلته تشناب وکاروي په داسې ځای کې چې جنات اوسېږي او دعا ونه وایي، نو امکان لري چې له هغه ځایه کوم جن ورسره وتښتي یا هم ورسره مل سي. حتی داسې پېښه هم سوې ده چې یو کس د درختې یا ونې لاندې ادرار کړی او له هغه ځایه جنات ورسره مل سوي. د جادو سببونه، ډېر وخت جادو د حسد د کینې له امله هم کېږي. کله چې څوک د بل چا خوشحالي نسي زغملی، نو د جادو لاړه نیسي او جادوګر ته ځي چې پر هغه کس جادو وکړه. څه باید وکړو؟ مهم ټکي: اول، دا موضوع ډېره مه خپروئ. هر وخت دا مه وایئ چې پر موږ جادو سوی دی یا زموږ په کور کې داسې او داسې دی. یوازې اړوند کسان او ضروري کسان ته ووایاست، هر چا ته به دا خبره نه کوئ. دوهم، له ویرې یا بیرې ځان خلاص کړئ. دا ډېر مهم دی. هر څومره چې انسان بیریږي، هم هغومره دا شیان ورباندې اغیزه کوي. نو دا ویره او بیره چې ده له زړه وباسئ. د ایمان ځواک، ستاسو سره ډېر لوی ځواک شته، ایمان او قرآن کریم. الله سبحانه وتعالی په قرآن کریم کې فرمایلی دی چې که دا قرآن پر یوه غره نازل سي، نو هغه به ټوټې ټوټې سوی وي. نو بیا ولې انسان سره له دې دومره قوي ایمان بیا هم ویریږي؟ ولې وایي هسې نه زما سره داسې وسي، هسې نه چې پر ما باندې جادو وسي، هسې نه چې جنات زما سره مل سي. نو پایله، بیره مه کوئ، مه بیریږئ، خپل ایمان قوي وساتئ، پر الله توکل وکړئ او هر څه جادو مه ګڼئ. ولې وایي هسې نه چې جادو سوی وي؟ جنات ولې؟ الله سبحانه وتعالی تاسو اشرف المخلوقات ګرځولي واست، نو دا شیان ستاسو مقابله نسي کولی، نو هیڅکله د دوی څخه مه بیریږئ. زه تاسو ته یو خبره کوم، علما لیکلي چې دا شیان هغه وخت پر انسان باندې حمله کوي لکه یو جادوګر که یو جن په یو چا پسې روان کې یا څه لوستل وکړي، نو هغه جن د هغه کس تر شا ګرځي. خو 3 یا 4 داسې حالتونه دي چې په هغو کې دا جنات فرصت پیدا کوي چې د انسان په بدن کې داخل سي. اول، شدیده ویره، ډېر زیات ډار. کله چې انسان ډېر بیریږي، یو صحابي روایت کوي چې زه روان وم او زما شاته مې د قدمونه اواز واورېدی، نو ډېر وبیریدلم. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایله که ته هغه وخت الله اکبر ویلی وای، نو هغه شی به ستا څخه تللی وای. دوم، شدیده غصه، ډېر سخت قهر. کله چې انسان ډېر په غصه سي، نو دا شیان پرې غالب کیږي. 3، غفلت یا هم بې پروایي. کله چې انسان ذکر نه کوي، لمونځ نه کوي، سستي او په غفلت کې وي، نو دا د دوی لپاره اسانه کیږي چې پرې حمله وکړي. له همدې امله ویل سوي دي حتی د ناپاکي په حالت کې هم خپل اسکار مه پرېږدئ، ځکه اسکار ستاسو ساتنه کوي. 4، شهوت او نفسانی خواهشات. کله چې انسان د شهوت او نفسانی خواهشاتو تر اثر لاندې، نو دا شیان پرې ډېر غالب کیږي. نو ځکه خپلې سترګې له بې حیایي وساتئ، خپل غوږونه وساتئ، خپل ځان پاک وساتئ. مهمه خبره، زه تاسو ته بله خبره هم کوم. ځینې خلک وایي موږ سورة البقره وایو او تلاوت کوو، په کور کې یې هم چوپ کوو، خو هیڅ اثر نه کوي. پوهېږئ ولې؟
خپل کور وګورئ. آیا په کور کې د الله سبحانه وتعالی نافرماني روانه ده؟ ګناهونه کېږي، خلک بې لمونځه دي، خلک ناپاکه ګرځي، یا داسې شیان شته لکه د حیواناتو عکسونو پر دیوالونو، د خلکو یا خپلو یا خپلوانو عکسونو ځړول. تاسو ته معلومه ده په داسې کور کې د رحمت فرښتې نه راځي. نو بیا څوک راځي؟ کله چې د رحمت فرښتې نه یې، نو ښکاره خبره ده شیطان به راځي. پایله: ویره مه کوئ، ذکر مه پرېږدئ، خپل کور له ګناهونو پاک وساتئ، ایمان قوي کړئ. چیرته چې د رحمت فرښتې نه راځي، نو هلته به شیطان راځي چې راځي. هغه شیان چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم موږ ترمنې کړي یو، دا ټول زموږ د خپلې ښېګڼې لپاره دي، نو خلک یې بیا هم کوي او هیڅ پروا یې نه لري. په کور کې حرامه روزي راځي، په سود کار روان یې، دا خو د الله او د هغه د رسول سره د جګړې اعلانول دي، او بیا هم فکر کوي چې موږ به سم پاتې سو. موږ به ټول سورة البقره وایو او په چوف کوو یې، نو هر څه به سم سي. داسې نه کېږي. نو اول دا شیان وګورئ. په کور کې نڅا یا ایشله یا سندرې او غزلې فاحشي. دا سندرې، دا غزلې د چا غږ دی؟ د شیطان غږ دی. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې دا شیطانی شیان دي. موږ ټول دا شیطانی کارونه کوو، بیا له پاسه سورة البقره وایو. داسې نه کېږي. کله چې یو څوک د صحیح عامل یعنی رښتینی عالم سره ولاړ سي، نو هغه به ورته وایي دا ووایه، دا وکړه او دا پرېږده. نو خلک وایي دا خو ډېر مشکل دی، او بیا ځي هغه چاته چې یوازې تعویض ورکوي چې دا په غاړې کې واچوه، یا هم دا په فلاني ځای کې کښېږده. ځکه موږ خپل هیڅ عمل نه کوو او نه هم کول غواړو، نو خپل ژوند به موږ څنګه بدل کړو؟ امام ابن قیم فرمایلی دی یو سړی ورغلی او ورته ویې ویل زه دا ټول اذکار لولم او تلاوت کوم، هر څه کوم، خو بیا هم هیڅ ګټه نه کوي. نو هغه ترې وپوښتل که زه دا توره یو کوچني ماشوم یا یو کوچني هلک ته ورکړم، نو هغه به تر کله ځان وساتل سي؟ بیا ده وویل نو هغه خو ځان تر ډېره نسي ساتلی، که څه هم توره قوي ده، خو ماشوم خو یو ماشوم دی. بیا یې ځینې وپوښتله که همدا توره زه یو قوي انسان ته ورکړم بیا څنګه؟ نو هغه وویل نو هغه به پخپله خپل ټول دښمنان له منځه یوسي. نو هغه ورته وفرمایله چې د هغه ستا حال دی. که ستا ایمان کمزوری یې او ته روحاني د لحاظه دومره کمزوری یې لکه یو کوچنی ماشوم، نو ستا سره دا سورة البقره او اذکار داسې دي لکه توره، خو ته یې په استعمال باندې نه پوهېږې او نه هم استعمال ځینې کولی سي. خو بل اړخ ته که ته روحاني قوي یې، لمونځ کوې، اذکار کوې، د الله نافرماني نه کوې، په کور کې بې حیایي نه یې، حلال رزق لرې، نو بیا ستا سره داسې توره ده چې وستا مخ ته هیڅوک نسي درېدلی او نه هم ستا سره څوک جنګ کولی سي. نو زه تاسو ټولو ته نصیحت کوم چې د بیرې څخه ځان خلاص کړئ. هیڅکله مه بیریږئ، ځکه چې الله سبحانه وتعالی ستاسو سره دی. د الله نافرماني له کورونو څخه وباسئ. چیرې چې د الله نافرماني هلته ستاسو سره په حقیقت کې شیطان او شر جن یعنی بد جنیات خوښ او خوشحاله دي. نو دا په یاد وساتئ چې څوک الله ناراضه کړي، هغه به څنګه د الله په حفاظت کې راسي. د جادو ممکن نشي، کورني جنجالونه او جګړې، ناروغي، له کوره د شیانو ورکېدل، په کور کې نااشنا بوی یعنی بد بوی راتلل بې له کوم ښکاره سببه، بې وجهې ډپریشن او انګزایټي، په ځانګړي ډول د ماښام پر وخت زړه تنګېدل او ویره، د ویښتانو لوېدل، که څه هم دا عادي هم کېدای سي. نو هر څوک دې سمدستي دا نه ګڼي چې پر ما جادو سوی دی. د سورې بقره ځواک، دا سوره ډېره قوي او پربرکته ده. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې جادوګر دې د دې پر وړاندې نسي درېدلی. شیطان هم کور ته نه داخلیږي پشکې چې دا سوره لوستل کېږي یا هم تلاوت کېږي. نو عملی طریقه: سوره خپله تلاوت کړئ،
که څه هم لږ یې. خو کله چې تاسې په بشپړ ډول په یو ورځ کې نسئ ویلی نو تاسې کولی سئ هغه وویشئ. خپل د کور ټولو غړي ته برخه ورکړئ. یو کس دې یوه برخه ووایي، بل کس دې بل برخه. خو مهمه دا ده هره ورځ په کور کې دې تلاوت سي او کله چې تلاوت کوئ لوړ غږ یې وکئ نو انشاءالله ګټه به وکړي. مهم نصیحت: کله هم شیطان ته کریډټ مه ورکوئ. یو صحابي و چې د هغه سورلي یا هغه چې دی په سپریږي ته ټکر ورغی نو ده وویل شیطان تباه سو. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم وفرمیل داسې مه وایه بلکې بسم الله ووایه. ځکه کله چې ته شیطان ملامتوې هغه خوشحاله کیږي او ځان قوي احساسوي او وایي ګوره دا کار خو ما وکړ نو داسې مه کوئ. نور حفاظتي اعمال: د سهار او ماښام اسکار ډېر مهم دي. که د مدینې د عجوه خرما درته پیدا سي نو سهار یې وخوره. دا هم له جادو څخه ساتنه کوي. تل په پاک حالت کې اوسئ او لمونځ ته پوره پاملرنه کوئ. پایله: مه ویریږئ، ایمان قوي کړئ، اسکار مه پرېږدئ، کور له ګناهونو پاک وساتئ. د دې ټولو ثبوت دا دی چې باید دا خبره تل په یاد وساتئ. دا شیان جادو وغیره په خپله دومره ځواک او تاثیر نه لري چې یو ځل جادو وسي نو بیا هیڅکله نه ختمیږي. ځکه چې الله سبحانه وتعالی د اجازې څخه پرته هیڅ شی نسي کېدلی. هیڅ شی د الله سبحانه وتعالی د فرمان او اجازې پرته نسي کېدی. نو تر ټولو مهمه خبره دا ده له الله سبحانه وتعالی څخه ډېره دعا وغواړئ. ووایئ یا الله زه ستا د کلام په وسیله ستا پناه غواړم. هر څومره چې انسان د پوهې او قوي ایمان سره تلاوت کوي که هغه یوازې سورة الفلق او سورة الناس هم وایي او داسې ووایي یا الله زه ستا پناه غواړم، ستا د کلام له لارې ځان ستا په حفاظت کې درکوم له دې دښمنه، نو یقینا به یې ډېر زیات اثر یې. د بندش مسئله: دا چې خلک وایي بندش سوی دی، ډېرې میندې وایي زموږ د لور رشتې یا مرکې بندې دي یا یې هم بختمن دی، ښایي بندش سوی وي. خو باید په دې باندې پوه شئ دا بندش یا دا بنده هم د جادو یو بڼه ګڼل کېږي. خو دا لازمي نه ده چې هره ستونزه دې بس جادو یې. موږ داسې هم نسو ویلی چې هره نجلۍ چې واده یې نه کېږي ضروري دا دی چې پر هغې باندې جادو سوی دی، بلکې ډېر نور اسباب هم کېدای سي لکه د تعلیم کچه، د خوښې مسئلې، ټولنیز حالات، د کورنۍ شرایط. نو هر څه جادو ګڼل او له دې څخه ویرېدل دا هیڅکله صحیح او سمه طریقه نه ده. نو مهم اصل هره ستونزې ته د جادو نوم مه ورکوئ او تل په ویره او بیره کې مه اوسېږئ. د عمل شرطونه: کله چې تاسو کم علاج یا طریقه کوئ نو دا ډېر مهم دی چې په پوره یقین سره یې وکړئ. په پاک حالت یعنې په اوداسه سره هر کار وکړئ. 5 وخته لمونځ په پابندي سره وکړئ. د الله نافرماني پرېږدئ. که بیا هم اړتیا یې د چا سره ولاړ سئ. که بیا هم ستاسو فکر کوئ چې بل چا ته اړتیا نسته نو احتیاط وکړئ. ځکه تاسو ته لارښوونه کوم چې هر چا ته مه ورځئ چې ځان لوړ عالم یا بزرګ بولي. د جعلي عامل نښې: ډېر خلک راځي او وایي موږ فلاني ته ولاړو، هغه ډېر لوی بزرګ و، نو زه ترې پوښتم آیا هغه ستاسو د مور نوم درڅخه وپوښت؟ او تقریبا 100% کې خلک وایي هو هغه وپوښت. دا یوه مهمه د خبرداري نښه ده. نو پایله: له الله سره رابطه قوي کړئ. هر څه جادو مه ګڼئ. د جعلي عاملانو څخه ځان وساتئ. یقینا دعا او قرآن ته اهمیت ورکړئ. که غواړئ زه کولی سم درته د جعلي عاملانو بشپړ لیست یا هم نښې او د صحیح اسلامي علاج واضح طریقه هم په ساده پښتو درته تیار کړم. که څوک له تاسو څخه نوم او ستاسې د مور نوم غواړي نو پوه سئ چې دلته ستونزه ده، هغه جادوګر دی. ځکه چې د دې لپاره هیڅ اړتیا نسته چې نوم وپوښتئ. د مور نوم سره د هغه څه کار. جادوګر چې که زه درته ووایم چې د جادوګر کېدو لپاره هغوی څه کوي نو کېدای سي بیخي حیرانه سئ. که ته د سورة البقره
د 102 آیت په اړه زما درس واورئ نو خپله به پوه سئ چې جادوګر څه کوي او د جادوګر کېدو لپاره څومره ناپاک او بد کارونه کېږي. او هغه جنیات چې د دوی سره مرسته او کومک کوي هغه دا کار بې سببه نه کوي بلکې هغوی له جادوګرو نه ډېر بد کارونه غواړي بیا یې مرسته کوي. نو دا شیطاني جنات دي لکه مخکې چې مې درته وویله هیڅ نیک جن د جادو سره مرسته نه کوي. کله چې ته د داسې چا سره ځې هغه له ستا څخه ستا نوم ستا د مور نوم غواړي یا لکه ځینې ښځې ځي او وایي زموږ زوی یا لور د خپلې خوښې واده کول غواړي موږ یې بندول غواړو نو څه وکړو؟ نو هغه وایي د هغوی نوم راکړه د مور نوم یې راکړه. نو همدلته باید ته پوه سې چې دا جادوګر دی. ته پوهېږې چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی هغه څوک چې د کائن یعنې غیب ویونکي فالګر یا جادوګر سره ځي نو هغه د هغه څخه انکار کړی چې زه پرې راغلی یم یعنې د اسلام انکار یې کړی دی. جادو کول او جادو کول غوښتل دواړه له لویو ګناهونو څخه دي. ځینې خلک ډېر بېوسه سي. ځینې ښځې داسې حالاتو ته رسېږي چې وایي زما مېړه دوهم واده کوي زه یې څنګه ودرومه. دا داسې شیان نه دي چې د هغوی لپاره ته خپل ایمان له لاسه ورکړې. هره ستونزه چې هیڅکله جادوګرو ته مه ځئ. تاسو به ډېر اعلانونه لیدلي چې په یوټیوب او نورو ځایونو کې راځي محبوب ستا په قدمو کې 24 ساعتونو کې به ستا کار حل سي او حتی یو ځای داسې لیکل سوي دي هر جایز او ناجایز کار. پایله داسې خلک څخه ځان وساته. خپل ایمان له لاسه مور کوه. هر مشکل لپاره جادوګر ته مه ځه. حتی که څوک د ناجایز کار لپاره هم تیار شي نو فکر وکړه بیا دا به څنګه کاري. نو انسان باید خپل عقل څخه استعمال وکړي. داسې نسي چې د دنیا ستونزې حل کوو خو خپل ایمان له لاسه ورکوو او په دې په فکر کې بیا نه یې. د جعلي عاقلانو نورې نښې. اول تعویض چې خلاصول یې منع کړي دي. که څوک تعویض درکړي او وی وایي چې دا به هیڅکله نه خلاصوي نو پوه سئ چې دلته مشکل دی. نامعلوم او عجیبه کلمات ویل. ځینې خلک ډېر هوښیار ښکاري. شروع د الله د کلام یا قرآن څخه کوي خو وروسته داسې خبرې کوي چې هیڅ موږ پرې نه پوهېږو نو دا هم د خطر نښه ده. داسې کس ته مه ځئ. درملنه باید واضح وي یا مصنوعي دعاګانې وي یا د الله کلام وي یا د قرآن کریم هره برخه وي ځکه چې قرآن شفا ده. ځینې خلک وایي چې د سورة الرحمن لوستل د ناروغیو لپاره ګټور دی. دا سمه ده ځکه چې ټول قرآن شفا ده او دا هم حقیقت دی چې په جنیاتو کې هم ډول ډول سته. پر ځینو باندې یو شی ډېر اثر کوي پر نورو باندې بل شی. دریم عجیب شرطونه او غوښتنې. که څوک ووایي د کوم ځای خاوره راوړه د قبر خاوره راوړه کوم خاص حیوان راوړه نو دا هم د جادو نښې دي. څلورم غیر عادي بندیزونه. که څوک ووایي تر یوې مودې پورې به اوبو ته لاس نه وایي نو دا هم د جادوګرۍ نښه ده. پنځم شخصي شیان غوښتل. که څوک درڅخه وغواړي چې عکس راوړه اغوستلي کالي راوړه ویښتان راوړه نو دا هم ټول د جادو طریقه ده. شپږم عجیب لیکل سوي عملونه. که څوک درته داسې شیان درکړي چې دا به د فلاني په ځای کې ښخوي یا به یې ټومبې یا به یې وسوځې نو دا هم جادو دی. اووم مخکې له مخکې ستا حالات ویل. که یو کس ته ولاړ سې هغه مخکې له دې چې ته څه ورته ووایې درته وایي ستا خو دغه ستونزه ده تا داسې کار کړی دی نو ته به حیرانه سې او ووایې واو دی ته خو هر څه معلوم دی خو حقیقت دا دی د هغه سره جنیات دي. مهم اصل هغه څوک چې جنیات کنټرولوي هغه جادوګر دی. نو دا کومه لویه کمال او لویه خبره نه ده چې موږ ته داسې چا سره ولاړ سو او هغه ته مخکې له مخکې هر څه معلوم وي. دا ښه خبره نه ده بلکې دا بده خبره ده. دا ټول د جادوګرۍ نښې دي او د انسان باید د هغې څخه ځان ډېر وساتي. لکه څنګه چې ما مخکې درته وویله د ځان د حفاظت لارې هم هغه دي چې د نظر بد
او د جادو دواړو لپاره دی. نو په دې کې ډېر احتیاط پکار دی. د بدو خوبونو په اړه که ته بد خوب ووینو نو هر چاته هغه مه وایه، یوازې هغه چاته ووایه چې ته په باور لرې چې هغه صحیح تعبیر باندې پوهیږي. او که داسې څوک نه یې نو خپل چپه خواته یو سپک تو وکړه، اعوذ بالله ووایه، بیا بېرته ویده شه، ځکه دا ډول خوبونه اکثرا د شیطان له طرفه وي. یوه واقعه د توبې سوي جادوګر، یعنې هغه جادوګر چې توبه یې کړې. د یو جادوګر و چې وروسته یې توبه وکړه. هغه خپله کیسه داسې بیان کړې. هغه وویل زما سره جنات وه او کله چې ما هغوی د جادو لپاره استول نو ځینې وختونه به داسې کېدل. کله به جادو ډېر ژر پر یو کس باندې اثر کاوه، خو کله به داسې کېدل چې هغوی به بېرته راتلل او ویل به موږ د هغه غږ اورو خو هغوی مو نه دي پیدا کړي. او کله به داسې هم کېدل چې موږ هغه ولیدل خو بیا زموږ له نظر څخه ورک شول. او د ځینو په باره کې یې ویل چې موږ خو د هغه کس ته هېڅ ونه رسېدلو. نو هغه جادوګر به ویل ښه نو زه به تر دې نه هم قوي جن ورولېږم. بیا به یې لا قوي جن ورولېږئ خو هغه به هم ناکامه بېرته په راتلو باندې مجبور سو. ویلی به موږ هغه کس پیدا نه کړ. بیا به یې تر ټولو قوي او لوی جن چې لکه څنګه چې انسانانو کې قوي او د قوتونو فرق شته نو په جناتو کې هم د قوتونو فرق شته، نو هغه به یې ورواستوئ. هغه به ویل ما له ختیځ نه تر لویدیځه پورې ټوله مځکه وپلټله خو داسې کس مې پیدا نه کړ. جادوګر به ورته ویل هغه خو په خپل کور کې ناست و یا په خپل دکان کې و، څنګه دې پیدا نه کړ؟ هغه به ویل زه ورته هېڅ ونه رسېدلم. هغه جادوګر چې وروسته یې توبه وکړه ویل یې کله چې ما توبه وکړه نو زه په دې باندې پوه شوم چې په خلکو کې فرق شته، هر انسان توپیر لري او دا په دې پورې اړه لري چې هغه د خپل ځان لپاره څونه قوي حفاظت یا شیلډ جوړ کړی دی. د خلکو حالتونه: اول هغه خلک چې هیڅ عبادت نه کوي، نه لمونځ کوي، نه اذکار وایي، نو پر هغوی باندې ژر اثر کېږي. جنیات پرې ژر حمله کوي او پرې غالب کېږي. دوم هغه خلک چې کله کله عبادت کوي کله نه، پر هغوی جنات د هغو غږ اوري خو تر هغو پورې رسېدلی نشي. دریم هغه خلک چې ډېر قوي عبادت کوي او ډېر قوي حفاظت لري. جنات که ټوله مځکه هم وپلټي هغوی ته نشي رسېدلی، حتی هغوی ته نه ښکاري. دا هغه خلک دي چې د هغوی حفاظت تر ټولو قوي دی. هغه خلک چې د خپلو اذکارو، دعاګانو او لمانځه له لارې خپل ځان حفاظت کړی دی نو پر هغوی باندې جنات اثر نه کوي او نه هم جادو. که پر چا جادو سوی وي نو تر ټولو لومړی باید هڅه وسي هغه شی پیدا کړي چې پرې جادو سوی دی او الله سبحانه وتعالی څخه دعا هم وغواړي، لکه څنګه چې د حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم په زمانه کې هغه شیان چې په کوهي کې دننه په یو شي ګنډل سوي وه په هغه کې اچول سوي وه نو هغه ځای ته ولاړل او راویې باسله. نو که دا ممکن وي باید دعا وسي. ځینې وخت الله سبحانه وتعالی انسان ته په خوب کې هم دا شیان وښیي نو د دعا له لارې دا پیدا کولی سي. که دا ممکن نه وي نو بیا هغه طریقې یا میتودونه چې مخکې درته بیان سوي دي هماغه تعقیب کړئ، دعاګانې ووایاست او بیا پرې دم او رقیه وکړئ. انشاءالله هر ډول جادو به ختم سي. که جادو ډېر سخت یې نو بیا تاسو کولی سئ د داسې کس سره ولاړ سئ چې د شریعت پابند وي، لمونځ کوونکی یې او غلط کارونه نه کوي چې مخکې یادونه وسوه. مهمه خبره دا ده چې دا ټول په موږ پورې اړه لري. موږ به په خپل کور کې داسې شیانو ته څومره ځای ورکوو، موږ څومره کمزوري یو او زموږ حفاظت څومره قوي یا کمزوری دی. نو په کور کې که داسې نښې وي لکه عجیب غږونه یا داسې احساس چې کوم بل مخلوق هم درته شته نو باید د کور په څلورو کونجونو کې اذان ووایئ او بیا د کور منځ ته راسئ، هلته ودرېږئ او د سورة الاحقاق آیتونه 90 څخه تر 32 پورې 7 وارې ووایاست. بیا په اوبو باندې دم وکړئ او هغه اوبه خپل په کور کې وپاشئ. نو وبه ګورئ چې که هر ډول هم وسي د کوره به ووځي. الله سبحانه وتعالی دې ټولې خوندي وساتي او الله تعالی دې موږ ټول د ډېر ډول شیانو څخه وساتي. خو کله هم
داسې پیښه که وسوه او تاسې په پوه سوئ نو خپل ایمان د لاسه مه ورکوئ. که دا باندې تاسې پوه سوئ چې پر موږ جادو سوی دی نو هېڅکله یې علاج په بل جادو باندې مه کوئ. دا خو داسې سو لکه تاسې چې یو چټلي په بله چټلي باندې پاکوئ نه په اوبو. نو هېڅکله موږ باید داسې کار ونه کړو. نو الله سبحانه وتعالی دې موږ او تاسې ټول خپل په امان کې وساتي او الله دې موږ ته د ښو توفیق راکړي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. جزاكم الله خيرا كثيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.